او بخون که تکتن طلب بنامه سلامون درنو زدکوونکو سلام شاگردان عزیز او د ژبې زده کړیالانو و د زبان آموزان عزیز موږ په تیر ویډیو کې ما در ویډیوی قبلی د شپږم ټولګي دریم لوست ولوستل. درس سوم صنف ششم را با هم کار کردیم چې د پوهنې په اړه و در مورد علم و دانش بود چې پوهنه څه ته وایي که علم و دانش به چی گفته میشه، پوهنه یا پوهه او ناپوهی آیا سره برابر دی که ندی. په دې هکله ما بحث وکړ، در این مورد بحث کردیم. نن راځو او ښکلی لوست د کتاب په نامه باندې لولو. د څه شي په نامه؟ د کتاب په نامه مو درس لولو. څلورم لوست، درس چهارم کتاب. موخه یا هم هدف مو څه دی؟ د متن سم لوستل، درست خواندن متن، لیکل، نوشتن متن او د کتاب په ارزش او را منځته راتلو و به وجود آمدن پوهیدل، فهمیدن و فهمیدن به وجود آمدن کتاب و ارزش کتابی که چه قسم کتاب به وجود آمده، چی مراحل را تیر کرده، کوم مراحل تیر کړی دي. نو نن په دې هکله باندې چی کوو؟ بحث کوو. پرته له دې نه بدون از این هدف دیگه ما چی هست؟ د پښتو ژبې زده کړه، یادگیری زبان پښتو. موږ او تاسو باید پښتو ژبه زده کړو، زبان پښتو را باید بلد شویم، نوی کلمې زده کړو، کلمات جدید را یاد بگیریم او نوی جمله هم زده کړو و جملات جدید یاد بگیریم. دلته یو پوښتنه ده، در اینجا یک سوال هست. پوښتنه سوال: تاسو شما چه چی فکر کوی میکنید؟ شما چی فکر میکنید؟ چی که پخوا زمانو که در زمانهای قدیم، پخوا زمانو که در زمانهای قدیم و هم کتاب موجود بود، در زمانهای قدیم هم کتاب موجود بود یا خیر؟ چی فکر میکنید؟ و پخوا زمانو که در زمانهای قدیم کتاب نبود، در زمانهای قدیم کتاب نبود. خلق و مردم قصه ها را په یاد زکولی، حفظ میکردن، قصه ها را یاد میگرفتن، حفظ میکردن. دا کیسه، این قصه ها پیړۍ قرن نور و نسلونو تا به نسل های دیگر رسیده هست. یعنی این قصه ها قرن از یک نسل به نسل دیگر رسیده. سرنگه چی؟ قسمی که دا کیسه، این قصه ها با یه طولی کلش به یاد نپاتی کردی، کلش در ذهنشان نمیماند، به یادشان نمیماند. نو پس دوی اینها په دې فکر کې شول، در این فکر شدن، در این فکر شدن، به این فکر شدن چی که د کیسو د ساتلو لپاره برای نگهداری قصه ها و یا داستان ها په لرګیو بالای چوب ها ځینی بعضی نخانی علامه و نشانه وکړي بگذارن. این در سر چوب بگیرن، نشانه جور کنن یا تیر یا مثلا یک نشانه حداقل باشه که وقتی اون نشانه را میبینن دفعتا در ذهنشان امو داستان و قصه بیاید. مصری ها لگوډیر کم و زیاد 15,000 کاله 5,000 سال پخوا قبل د پاپیروس د بوټي لپاره. پاپیروس یک نوع بوت است. بوټي بوته پان و برگ. از برگ بوټي پاپیروس یو ډول یک قسم کاغذ جوړ کرد. یعنی مصری ها 5,000 سال قبل آمدن و از بوته پاپیروس، از برگ بوته پاپیروس چی جور کردن؟ یک نوع کاغذ جور کردن. کله چی زمانی که او پوهیدن، فهمیدن هغه لمنځه ځي او از بین میره، خشک میشه، از بین میره. کمی نواختر خشک میشد و باز میشکست. نو پس ده هغه آن پر ځای بجای از او د لیکلو لپاره برای نوشتن د ژو پوستکی، پوست حیوانات پوستکی پوست غوره کړل، انتخاب کردن. بجای از او چی را انتخاب کردن؟ پوست حیوانات را انتخاب کردن. د زرګونو کلونو وروسته بعد کلونو سالها، زرګونو هزار
بعد از هزارها سال بیا په چین کې باز در چین د اوسنی کاغذ یعنی کاغذ فعلی ډیر بسیار ابتدایی شکل ابتداییش منځته راغی به وجود آمد. یعنی هزارها سال بعد باز در چین شکل ابتدایی کاغذ امروزی را جور کردن، بسیار یک کاغذ ساده و کیفیت پایین. ورپسې پشت سرش په جرمنی کې در جرمنی د چاپ ماشین چاپ جوړ شد او د کتاب د منځته راتلو به وجود آمدن لپاره برای به وجود آمدن کتاب سمه لاره راه درست پرانستل شو باز شد. یعنی که کتاب چگونه به وجود آمد راه ازی باز شد. پس در زمانه های قدیم کتاب نبود. په پخوا زمانو کې کتاب نو، خلکو کیسې حفظولې په همدې ترتیب سره دا کیسې نسلونه له یو نسل څخه بل نسل ته د حفظ له طریقه یا خوله په خوله انتقال کېدلې، دهن به دهن انتقال میشد. هغوی په دې فکر کې شول یو څه جوړ کړي، یک چیزی را جوړ کنن یا علامه او نښانې جوړ کړي، علامه او نشانه جوړ کنن چې 5000 کاله پخوا په مصر کې د پاپیروس له بوټي دوی یو ډول کاغذ جور که از بوته پاپیروس گرفتن استفاده کردن و کاغذ جور کردن. بیا دا کاغذ له منځه تللی، کاغذ از بین میرفت. وروسته بیا په چین کې کاغذ جوړ شو، در چین کاغذ جوړ شد او په جرمنی کې د چاپ ماشین جوړ شو که چې آیسته آیسته په آرامه باندې کتاب رامنځته شو، کتاب به وجود آمد. په فعالیتونو کې یو مرکه لرو. در فعالیت ها اول مرکه داریم یا گفتگو داریم. قبل از مرکه در اینجا چند کلمه هستم: پیړی، قرن، غوره، انتخاب، نهی، نشانه، غوښتنی، خواسته ها. 4 کلمه بود او همداسې دلته راځي در این قسمت میگه که خود را معرفی بکنیم. زمانوم احمد دی، زمانوم لیلا ده. موږ په 5م ټولګي کې یو. زه د 5م ټولګي زده کوونکی یم. کولی شئ دا ډول ځواب ورکړئ. میتونید این قسمی جواب بدید. راځو محاوره ته یا هم مرکه ته. میایم به محاوره یا مرکه چې هوسۍ او تورپیکی مرکه کړې ده. هوسۍ و تورپیکی با هم مرکه کردن یا گفتگو کردن. هوسۍ خوری ستړی مشه. خواهرم هوسۍ مانده نباشی. اگر مرد باشد ستړی مشه. تورپیکی خوری بخیر اوسئ. بخیر باشی خواهر تورپیکی. له ښوونځي څخه بخیر راغلی. از مکتب بخیر آمدی. جوړه اوسئ خورې، مننه، تشکر خواهرم، زنده باشی، جوړ باشی. تا خپل ټول کتابونه وپوښل یعنی پوش کردی. تو کل کتابایت پوش کردی؟ تو کتابونه می وپوښل. چند تا کتاب من پوش کردم. خود ځینې پاتې دي اما بعضی هایشان مانده. زه هم غواړم کتابونه می پوښ کړم. پوښ یعنی پوش. غواړم میخواهم. من هم میخواهم کتابای من پوش کنم. ته را سره مرسته کوی؟ تو همراهم کمک میکنی؟ ته را سره مرسته کوی؟ تو همراهم کمک میکنی؟ هو بله. ولی نه؟ چرا نه؟ زه به در سره حتما مرسته وکړم. من حتما همراهیت کمک میکنم. در سره همراهیت. خو لومړی باید پلاستیک او ډبل کاغذ پیدا کړو. اما اول باید چی پیدا کنیم؟ پلاستیک و کاغذ ډبل باید پیدا کنیم. پلارجان وویل پدرجانم گفت زه درته پلاستیک راوړم میارم. من برات پلاستیک میارم. ډیر ښه کار به ډیر ښه، بسیار خوب. دا کار به په ګډه سرته ورسوو. این کار یک جای با هم انجام میدیم. لغت معنی پیړی، قرن، غوره، بهتر، نهی، نشانه ها، ژوی، حیوانات، پرانیستل، باز کردن،
بوتی بوتها داوز مگود تحصیل است ای بود درس ما و شما موندن رقل و ما امروز آمدیم در شپگم ټولګي څلورم لوست مو ولوستل درس چهارم صنف ششم را با هم کار کردیم د کتاب په اړه و در مورد کتاب بود که چیرته پوښتنه لري اگر سوال دارین له ما څخه په کامنت کې پوښتلی سئ در کامنت میتونین که از ما سوال بکنین تر بیا ښه وخت او ښې چارې